بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه د ملت غږ ټولو مینوالو ته. دا چې په وروستیو کې د پکتیا او خوست ولایتونو کې زلزلو ډېر دوام پیدا کړی دی او خلکو ته ډېر ډاډ پیدا شوی دی. د همدې له وجې ومې غوښتل د زلزلې په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې په دې برخه کې مونږ د زلزله څنګه منځته راځي، د هغې نښې نښانې او د هغې له وجې آتش فشان منځته راتګ او لاملونه او ضررونه او همدارنګه د حکومت او د سیمې خلک باید څه وکړي په دې حالت کې او ورته پیښې په نورو هېوادونو کې څنګه منځته راغلي دي او څنګه کنټرول شوي دي. دا زلزله چې د ځمکې مختلف طبقات یا مختلف افجار کله چې نارمل فالټ حرکت وکړي، نارمل فالټ یا سبروز شکستګي چې ورته وایي پښتو کې، یا ریورس فالټ یا سټرایک سلیپ فالټ منځته راځي. په دې حالت کې د ځمکې داخلي یا د احجارو څخه انرژي خارجېږي چې د امواجو په شکل ځمکې سطحې ته دغه موجونه رسېږي چې د دې په واسطه زلزله منځته راځي. دغه زلزله موږ سره زلزلې په دوه ډوله دي چې یو ولکانیکي دي او یو ټکټونیکي دي. ټکټونیکي زلزلې هغه د ټکټونیکي پلیټونو د ښورېدو له وجې منځته راځي او ولکانیکي زلزلې بیا د کله چې ولکانونه فوران کوي د هغې د وجې منځته راځي، هغه بیا ډېرې خطرناکې هم وي. په دغه وخت کې کله چې ولکان منځته راځي ډېر زیات زیانونه ساحې خلکو ته اړوي. یو خوا تیزه زلزله وي، بل خوا د اور شیندنه وي، ډېر زیات زیانونه خلکو ته اړوي. په دغه وخت کې حکومت باید خلکو ته سپارښتنه وکړي چې دغه ساحې ته لاړ نه شي، ساحې ته نږدې ور نه شي تر څو د زلزلې په واسطه یا د آتش فشان په واسطه متضرر نه شي. په ورته وخت کې حکومت دا چې موږ داسې قوي جیولوجیکي ټیمونه نه لرو او په وسایلو سنبال نه دي، نو په دغه وخت کې حکومت مکلف دی چې د ګاونډي هېوادونو څخه یو په وسایلو سنبال ټیم راوغواړي تر څو دغه ساحه وڅېړي چې دغه کوم حرکتونه چې دي، زلزلې، دوامدار زلزلې چې دي، دا ولکانیکي دي یا تکتونیکي دي، تر څو معلومه شي او خلکو ته قناعت ورکړل شي یا هم خلکو ته سپارښتنه وشي چې دغه ساحې څخه لرې شي کله چې دغه ولکانیکي وي. په دغه خطراتو کمولو لپاره باید ساحه مشخص وڅېړل شي، مقاومت د زلزلې وکتل شي، قوي ساختمانونه جوړ شي. دا چې هلته ساختمانونه ډېر کمزوري دي، دغې له وجې ډېر زیات ویجاړتیا رامنځته کړې ده دغه زلزلو. په دغه ساحه کې حکومت باید قوي ټیم ولېږي او څېړنه وکړي. همدارنګې ورته پیښې په انډونیشیا هېواد کې هم منځته راغلې وې چې هغې نه موږ ایم ټي ټمبورا ولکانو یادونه کولی شو او د کرکټووا ولکانو یادونه کولی شو چې په 1883 کال کې منځته راغلي وو چې تقریبا 120,000 نفر پکې مړه شو او ډېر زیات زیانونه هغوی ته ورسول. که چېرته دغه ساحې مکمل څېړنه ونه شي نو دا به د انډونیشیا هېواد څخه ډېره زیاته زیانمنه پېښه وي.